الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا الله رب العزت بتوفيق سرا ودا غب رحم وكرم سرا من دا سورة البقرة 245 آیت پوری خبر کړیو او نن به دا الله رب العزت بتوفيق سرا دا 255 آیتنا شروع کو. په دې روان آیت کې الله رب العزت د عقیدې مسله بیانوي او هغه دا چې الله رب العزت یک یوازې دی او د عبادت حقدار دی او د هغه سره څوک شریک نشتی او چا چې دا عقیده لرله نو د اسلام مضبوطه کړۍ هغه رانیولې ده. په دې 255 آیت کې آیت الکرسی هغه بیانېږي. آیت الکرسی هغه عظیم الشان آیت دی چې د هغې فضیلت مشر او کشر ته معلوم دی. د هغه آیت دی چې دې ته اعظم آیت فی القرآن ویلی شوی دی. په قرآن کریم کې د ټولو نه عظیم الشان آیت او حدیث کې داسې راځي په ډیرو کتابونو کې د امام ابو داود راوړی، امام احمد راوړی دی، امام حاکم راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله عنه بار بار دا تپوس کو چې په قرآن کې عظیم الشان آیت کم یو دی. نو هغو ته په مخه وي الله ورسوله اعلم. چې یو څو پیرې ته تپوس کو نو هغو ته وي آیت الکرسی. ابی بن کعب وي آیت الکرسی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وي تا ته دا علم مبارک شي، یعنی ستا دا خبره صحیح ده، تا ته دې مبارک شي چې الله تعالی دا علم درکړی دی. او د دې آیت په فضایلو کې دام دي چې څوک آیت الکرسی د هر فرض منځنه بعد لولي. رسول صلی الله علیه وسلم وی من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبه لم یکن بینه وبین دخول الجنة الا ان یموت. څوک چې د هر فرض منځنه بعد آیت الکرسی لولي نو د ده او د جنت په منځ کې صرف مرګ دی. مطلب دی چې دی کله هم مړ شي نو دی به جنت ته ننوځي. اهتمام د آیت الکرسی کوي د فرض منځنه بعد، هر فرض منځنه بعد آیت الکرسی به لولي. یو روایت کې داسې هم راځي د ابی بن کعب رضی الله عنه قصه ده. هغه دا وایي چې د دوی څه کجورې پرتې وي خو کله چې به دی سحر راغی دې کجورو له نو کجورې به کمېدې. روزانه چې به دی راغی وبه کتو کجورې به کمې شوي. یوه شپه یې څوکۍ وکړه چې دا څه قصه ده چې دا کجورې په مخه کمیږي. نو په دې کې یو زنده سری راغی لکه د هلک په شکل کې. هغه په ده باندې سلام واچو، ده ورله د سلام جواب ورکړو. بیا چې تپوس وکړو ته څوک یې، ته انسان یې که ته پیری؟ هغه ورته وایي زه پیری یم. نو ته دلته څه کې؟ وایي دې دپاره راغلی یم چې ما ته دا خبره معلومه ده چې ته صدقه خوښې، د الله په لاره کې مال لګول ده ته خوښې، نو بس زما دا خوښه وه چې راځم ستا دې خوراک نه به ځان له خوراک وړم. نو بیا ته ابی بن کعب تپوس وکړو چې ستاسو نه د بچ کېدو طریقه څه ده؟ نو هغه ورته آیت الکرسی. فترکته ما بیا پرېښودو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم په ابی بن کعب رضی الله عنه پسې راغی او دا قصه ورته ټوله بیانه کړه. نو هغه ورته صدق الخبیث، دغه خبیث دغه شیطان ته رښتیا خبره کړې ده. یعنی آیت الکرسی چې لولي رب العالمین به دې د شیطان د شر نه ساتي. او بله قصه بیا ډېره مشهوره ده چې صحیح بخاري کې ده د ابو هریره رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه له د زکات څه مال ورکړی و چې دا ځان سره کېده.
او دا به تا سره پروت وي څه وخته پورې. نو یو شپه یو کس راغی د انسان په شکل کې انسان چې راغی د دغه خوراک نه څه خوراک ځان له وړو. نو ابو هریره رضی الله عنه راولګېدو، دی ونیو، ورته ویل ارفعنک لرسول الله صلی الله علیه وسلم، زه به سهار ته د رسول الله وسلم خواله به وځم او ستا شکایت به زه هغه ته کوم. نو بس پرېږده، هېڅ خبره نه، څنګه دي بس پرېږده. ورته وایي زه به سهار ته به وځم او ستا شکایت به زه رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم. هغه ورته فریاد وکړي زه ځان له فقیر سړی یم، غریب یم او زما بچي دي. ابو هریره رضی الله عنه پرېښود او دا لوز یې ترې واخیستو چې بیا به داسې نه کړي. هغوی نه بیا داسې نه کړو. کله سحر شو رسول وسلم ورته ووایي هغه له الله خبر ورکړی و، ابو هریره ما فعل اسیرک البارح، د شپې چې ستا دغه قیدي څه قیصه وته چې کس قیدي کړه. هغه ورته یا رسول الله ما ونه، بس هغه راته وایي چې زه غریب یم او فقیر یم او بچي مې پرېږده. رسول الله وسلم ورته داسې ووایي، دروغ ووایي، دی بیا هم راځي. بیا هغه ورته په دویمه شپه بیا ناست و، اکه کس بیا راغی، بیا غلا کوله، د بیا ونیو، هغه بیا غریب یم فقیر یم بچي مې بیا پرېښود. سحر له ورته رسول وسلم څه قصه ده یا رسول الله، بیا مینت زاري کوله، وایي ما پرېښه، وایي دا دروغجن مې بیا راځي. په درېیمه شپه بیا راغی، چې راغی بیا یې غلا کوله، هغه ونیو، وایي دې پیر له خو به زه تا لازم رسول وسلم خواله به وځم، ځکه چې درېیم پیر دی، د هر پیر لوز کوي چې بیا نه راځم بیا نه راځم. نو هغه ورته وایي دعنی واعلمک کلمات، ما پرېږده زه به تا ته یو څو ټکي وښیم، یو څو کلمات، د هغې په وجه به الله ستا حفاظت کوي. هغه ورته وایي وما هي، دا کوم کلمات دي؟ وی اذا اویت الى فراشک فقرأ آیة الکرسی، کله چې ته د شپې طلایي له راځي وده کېږي آیة الکرسي لوله، رب العالمین به د سهاره پورې تا د هر شر نه او د شیطان د شر نه ساتي. سهار له چې کله ابو هریره رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم خواله ورغی، اتې بیا تپوس وکړو ماذا فعل اسیرک البارحه، عقیدي څه چل وکړو؟ ویا رسول الله خو بیا ما رانیولی دې پرې راته یو څو کلمات وښو چې کله ته دا لولي الله به تعالی د دې فایده درکوي او ستا به حفاظت کوي. رسول صلی الله علیه وسلم لقد صدقک وهو کذوب، دا خبره یې رښتیا کړې ده، نور هغه دی دروغجن. یعنې دا خبره د ده صحیح ده چې کله ته آیة الکرسي لولې د شپې د وده کېدو نه مخکې، الله به دې د شیطان د شر نه او د هر شر نه سهاره پورې ساتي. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي اتعلم یا ابا هریره من تخاطب هذه الليالي الثلاث، تا ته دا پته شتې دا درې شپې چې ستا خواله راتلو دا څوک دی؟ هغه ورته نه یا رسول الله ما ته خو دې پته نشته. وی ذاک شیطان، دا شیطان و ستا خواله راتلو پیری. نو د دې دا فضیلت هم شو، یو دا چې د هر فرض مانځه نه بعد لولي نو جنت ته پې ننوځي. دغه شان چې د شپې وده کېدو نه مخکې لولي، رب العالمین به د سهاره پورې ستا حفاظت کوي او د هر قسمه شر نه به دې ساتي. دغه شان دا عظیم الشان آیت شو په قرآن کریم کې، دا د دې فضیلت دی. د دې په فضیلت کې نور هم ډېرې خبرې شته، خو هغې کې بعض داسې فضایل دي چې هغه د سند په لحاظ سره کمزوري دي. یو روایت کې داسې راځي، امام حاکم راوړی دی، د ابو هریره رضی الله عنه هغه وایي سورة البقره فيها آیة هي سیدة آی القرآن، په سوره بقره کې یو آیت دی، دا د قرآن د آیتونو سردار دی. دغه یو آیت د دې قرآن د باقي ټولو آیتونو سردار دی، او په کم کور کې چې دغه آیت لوستلی کېږي او په دې کور کې شیطاني، هغه دغه کور نه تښتي. آیت الکرسی هغه آیت دی، آیت الکرسی دا ډېر عظیم شان آیت دی. اهتمام کوئ د دې د لوستلو،
سحر ماښام کې په عامو اوقاتو کې په کور کې چې اصل ولې الله به پکې برکت راولي د شپې چې ویده کېږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الله نشتی لائق د بندگی سوا دا غنا. آیت الکرسی کی لس جملی دی او هر جمله کی ځان له فائدې او ځان له معانی او ځان له مسائل پراته دي. اولنی جمله هغه دا ده چې د رب العالمین نه علاوه د عبادت حقدار هیڅوک نشته، او دا قسمه خبرې مخکې ډېرې تېرې شوي دي، وضاحت یې شوی دی. الحی القیوم همیشه ژوندی دی، نظام چلونکی دی. دا دویمه خبره شو. الحی القیوم همیشه ژوندی دی، مرګ پې نه راځي، فنا پې نه راځي. لکه قرآن کې دي که نه کل شیء هالک الا وجه، کل شیء هالک الا وجه. هر شی ختمیدونکی دی، هلاک کیدونکی دی، پاتې کیدونکی ذات یو الله دی. الحی داسې د رب العالمین ژوند داسې دی چې هغه کامل ژوند دی، په کامل ژوند سره ژوند دی. او زموږ دا ژوند چې کوم دی دا ناقص دی، دا کم دی، په موږ باندې مرګ راځي. هر چې رب العالمین دی نو په هغه باندې مرګ نه راځي. القیوم نظام چلونکی دی. القیوم معنی هغه چې هغه نظام چلونکی دی، تدبیر کوونکی دی. د دې ټولو مخلوقاتو تدبیر اگر رب العالمین کوي. بیا ګور الحی القیوم ژوندی ذات ته همیشه نظام چلونکی دی، نو چې همیشه ژوندی نه وي هغه نظام نشي چلولی. ځکه چې بیا خو به نظام د هغه وخته پورې وچلېږي چې څو پورې ژوند وي، او که مرګ راغی بیا خبره ختمه شوه. نو هغه همیشه ژوندی دی. او څنګه چې حدیث کې راځي رسول وسلم وایي الله اوده کیږي نه او الله سره مناسب نه دی چې اوده شي، ولا ینبغي له ان ینام. او دا په هم دې آیت الکرسي کې دا خبره روانه. ځکه چې کوم ذات چې نظام چلی نه هغه له مرګ مناسب دی او نه هغه له خوب مناسب دی. چې اوده شي بیا به نظام څنګه چلیږي، او چې مړ شي بیا به نظام څوک چلی. نو ځکه رب العالمین دی القیوم الذي قام بنفسه وقام بغیره. د مخلوق نظام هغه ټول چلی، د هغوی پیدایش، د هغوی رزق، هغوی له مرګ، هغوی له ژوند، او څومره تدبیر چې دی. تدبیر موږ هم کوو، یعنی بعض نظامونه موږ هم چلو، او زموږ هغه تدبیر چې دی هغه نیمګړی دی. یو خو دا چې په موږ باندې مرګ راځي، په موږ خوب راځي، په موږ کمزورتیا راځي، بل دا چې زموږ هغه تدبیر هم کمزوری. موږ خو یو خبرې دپاره څه تدبیر کوو، څه نظام جوړو، هغه هم کمزوری. نو رب العالمین دی الحی القیوم. دریمه خبره په آیت الکرسی کې لا تأخذه سنة ولا نوم، نه رانیسي هغه لره پر کالی او نه خوب. سینه په عربۍ کې ګوره د دې خوب یو نوم نه دی چې صرف نوم ورته ویلی کېږي. خوب اقسام دي. یو خوب هغه دی چې صرف په سر باندې اثر کوي، یو خوب هغه دی چې په سترګو سره هم اثر کوي، یو خوب هغه دی چې هغه په زړه باندې اثر کوي. د خوب ابتدایي مرحله چې ده هغې ته سینه ویلی کېږي. سینه هغه په دې سر باندې اثر کوي، دا سر پکې چې دروند دروند شي، نو سترګې کولا وي، خو سر یې چې دی په هغې اثر کړی ولا دی تقریبا اوده. دویمه مرحله دا دی هغې ته نعاس وایي په عربۍ کې، چې په سترګو هم اثر وکړي. دریمه مرحله بیا نوم دی چې دا ورسره په زړه مسله زړه موده شي. رب العالمین باندې نه اولنۍ مرحله راځي نه آخرنۍ مرحله راځي. او ما تاسو ته ووایي که نه چې دغه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ولا ینبغي له ان ینام. الله اوده کېږي نه او الله سره مناسب نه دی چې اوده شي. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. اوس ګوره خوب نه کول د الله دپاره د کمال صفت دی او د مخلوق دپاره د عیب دی.
چاله چې خوب نه ورځي نو هغه بیمار دی. او ګوره رب العالمین په موږ کې دننه داسې ډېرې نښې اچولي دي چې موږ ته بار بار دا خبره ښایي چې تاسو کمزور یې، تاسو کمزور یې. یوه نښه موږ کې د کمزورتیا هغه دا ده چې موږ خوب نه یې کړی نو زموږ ژوند نه تېرېږي. چې موږ خوب نه یې کړی زموږ طبیعت برابر نه وي، دا دلالت کوي زموږ په کمزورتیا باندې. دا شان په موږ باندې مرګ راځي، دا شان زموږ د بدن کمزوری کېږي، څه وخته پورې ترقي وکړي بیا د هغې نه بعد په کته را روان شي او را روان شي او را روان شي. ټولې خبرې الله موږ ته ښایي چې باقي پاتې کېدونکی ذات او زورور باچا هغه یو اله دی، یو رب العالمین دی. د هغې نه بعد څلورمه خبره له ما فی السماوات وما فی الارض، خاص د هغه په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. ټوله باچایي د ځمکې او د اسمانونو د الله دپاره ده او د الله سره ده. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، څوک دی هغه کس چې سفارش وکړي د هغه په دربار کې مګر په اجازت د هغه. دا پنځمه خبره ده چې د هغه په دربار کې څوک سفارش د هغه د اجازت نه بغیر نشي کولی. سورة طه کې به راشي یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قوله. د قیامت په ورځ سفارش صرف هغه څوک کولی شي او د هغه چا دپاره به وي چې الله ته راضي، الله ته راضي. ښه د چا نه الله راضي؟ د دواړو نه. څوک چې سفارش کوي او د چا دپاره چې کوي. دا شرط دی په سفارش کې، یاد یې ساتئ. دویم شرط په سفارش کې هغه دا دی چې دا د چا دپاره چې سفارش کېږي دی به عقیده به د توحید وي، مشرک دپاره سفارش نشته. نو دا د الله زور دی. د الله په دربار کې هیڅ څوک سفارش نشي کولی مګر څو پورې چې الله اجازت نه یې کړی او الله ترې راضي دی. دوه خبرې دي. او الله نه راضي کېږي مګر د هغه چا نه چې توحید پکې. نو دا د سفارش دپاره اهمې خبرې شو. هسې به ډډه نه لګی دې ته چې یاره بس دا بس خلک دعاګانې کوي بس الله دې موږ ته د پیغمبر سفارش نصیب کړي، الله دې موږ ته د نیکانو سفارش نصیب. سفارش ته هغه وخته پورې ستا نه نصیب کېږي لکه څنګه چې ابو هریره رضی الله عنه یو پیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو یا رسول الله د قیامت په ورځ چې به تاسو کوم سفارش کوئ د دې ډېر حقدار څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د دې ډېر حقدار هغه څوک دی چې کلمه لا اله الا الله د زړه نه خالص ویلي، په دې عمل کړی دی، په سوري کې ژوند تېر کړی، یعنې خالص بندګي د الله دپاره کړی. سورة النجم کې به راشي وکم من ملک فی السماوات لا تغني شفاعتهم شیئا. الله وی ډېر ملایک او فرشتې په اسمانونو کې دي چې د هغوی سفارش هېڅ فایده نه ورکوي الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء ویرضى، مګر د دې نه وروسته چې الله اجازت ورکړي او الله ترې راضي بیا سفارش فایده ورکوي. نه درس نه بعد، درس په آخره کې لکه چې منځ کې د سوالونه ډېر ټیم دي. ښه د هغې نه بعد دا اوس شپږمه خبره یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، پوهېږي هغه په هغه څه چې مخکې د خلکو دي او هغه چې وروستو دي د دوی نه. شپږمه خبره دا شو چې د رب العالمین په علم کې احوال د مخلوقاتو ټول راګیر دي. دا مطلب دی یعلم ما مضى وما هو آت، یعلم ما بین ایدیهم، څه چې مخکې دي د دوی نه، وما خلفهم او څه چې شاته دي. مخکې او شاته څه دي؟ نو یو دا چې مخکې نه مراد مستقبل دی، مستقبل د دوی چې کوم دنیا کې دی او مستقبل د آخرت چې آخرت کې به څه کېږي د دوی سره او د دوی څه حال دی په آخرت کې الله هغه ماته وما خلفهم او څه چې دوی په پخوانۍ زمانه کې کړي دي د هغې علم د الله سره دی. او بعضو علماو داسې ویلي دي ما بین ایدیهم څه چې مخې ته دي وی دا آخرت ته، وما خلفهم او څه چې شاته د دنیا ده. خو لنډه خبره دا ده
چې رب العالمین سره د مخلوقاتو د احوالو ټول علم دی، کاغه مستقبل دی او کاغه ماضی دی. وما خبر په آیت الکرسی کې ولا يحيطون بشيء من علمه، او نشي راګیرولی دوی هیڅ یو شی د علم د الله نه الا بما شاء، مگر هغه څه چې الله یې وغواړي. یو علم خو د الله دی، یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، دا علم د الله دی چې د مخلوقاتو احوال ټول راګیر کړي دي. علم د مخلوقاتو هغه دا دی چې ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، دا مخلوق د الله په باره کې دومره سره ګیرولی شي څومره چې ورته الله ښوولی دي، نور ورته پته نشته. یعنې موږ سره د الله په باره کې هغه علم دی فقط چې الله راته ښوولی دی، د هغې نه اخوا موږ سره علم نشته. یعنې موږ په خپل علم کې الله لره نشو راګیرولی، نه موږ د الله علم راګیرولی شو، نه الله لره راګیرولی شو. او د رب العالمین کې د رب العالمین په ټول مخلوقات د هغه په علم کې راګیر دي او د دې مخلوقاتو د احوال. نو دلته اوس د الله رب العزت د علم هغه شان بیان شو. سورة طه کې به راشي ولا يحيطون به علما، او دا مخلوق چې دی الله لره په علم کې نشي راګیرولی. نو دلته دا یو مسله یاده که او یو فایده، د الله په باره کې به هغه خبره کوي چې کومه الله موږ ته ښوولې ده فقط، او الله موږ ته ښوولې ده یا خو قرآن کې بیان کړې ده یا د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه موږ ته بیان کړې ده. دا دوه لارې دي. د دې نه اخوا به د الله په باره کې د ځان نه خبرې نه کوي. الله صفات نومونه د الله خبرې کومې قرآن کې دي موږ او د الله دا علم دی، دی صفات دي، دی نومونه دي، دسی کوي دسی نه کوي، حدیثونو کې دي صحیح حدیثونو کې هغه موږ بیانو. د هغې نه اخوا د الله په باره کې به خبرې نه کوي، ځکه چې بیا ته په الله باندې دروغ جوړوې. نه تا ته الله دا خبره کړې، نه ته پیغمبر کړې ده، خو واضح ده چې دروغ به وې. د الله په باره کې خبرې دا ګورې مخلوق باره کې خبرې نه دي، بلکې مخلوق باره کې هم ته د ځان نه خبرې نشي کولی چې څو پورې ته پته نه وي. نو د خالق په باره کې به یې څنګه خبرې کوي؟ دا بعض عوام جذبې ډېرې د دین د بیانولو او غواړي چې یو سړی متاثره شي د دې خبرونه او دیندارۍ ته راواوړي، نو لګیا شي د ځان نه قصې به کوي. الله یو ورځ فلاني ته داسې ووایي او الله داسې وکړو او الله دغه وکړو، هغه خبره نه قرآن کې نه حدیث کې. نو ډېر احتیاط کوئ چې کله د الله په باره کې خبرې کوئ او یا د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې خبرې کوئ. څو خبرې شو؟ اتمه خبره وسع کرسیه السماوات والارض، پراخ دا کرسی د الله اسمانونو او ځمکې ته. پراخ د کرسی د الله ځمکې او اسمانونو ته. الکرسی نه مراد موضع القدم، د الله د قدمونو ځای. اوس کیفیت د دې الله ته هغه معلوم دی، موږ پکې نورې خبرې نشو کولی. اوس دغه خبره وشوه چې موږ د الله په باره کې صرف هغه څه ویلی شو چې صرف الله او د الله رسول ویلي دي. اوس عرش چې الله پې مستوي دی، بیا کرسی د الله د قدمونو ځای دی، موږ یې منو، زموږ پې ایمان دی، حقیقت وله منو، کیفیت یې موږ الله ته سپارو چې څنګه دی څنګه نه دی موږ الله ته پته ده، خو زموږ پې ایمان دی. زموږ پې ایمان ولې دی؟ الله راته ویلي دي. کیفیت کې ګوتې ولې نه وو؟ الله نه دي ویلي. خبره ختمه شو. څه چې راته الله ویلي دي په هغې م ایمان دی، څه چې راته نه دي بیان کړي د هغې په باره کې وایو الله موږ ته نه دي ویلي. د ځان نه خبرې نشو کولی الله په باره کې، او نه انکار کولی شو د هغه څه نه چې راته الله ویلي دي، الله او د الله رسول راته ویلي. کرسی د الله موضع القدمین، دا وی دومره پراخه د الله وی چې ځمکه او اسمانونه پراخه دي. وسع کرسیه السماوات والارض. او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې
کرسی د الله د دې شان او عظمت الله بیانوي وی لکه د دې په مخ کې د ځمکې او اسمانونه داسې دي که نه لکه په یو شړه ځمکه کې چې ته یو بنګړی ګزار کړي پراخه ځمکه د صحرا ده اخري حد معلومیږي نه په دې کې ته یو بنګړی ور واچوي دا بنګړی څه شی دی دې په مخ کې دا د الله رب العزت کرسی شان دی د دې په مخ کې ځمکه او اسمانونه هېڅ هم نه دي بیا دا کرسی د عرش په مقابله کې داسې ده لکه چې ته په صحرا کې بنګړی ور واچوي عرش بیا دومره عظیم دی او ځکه رسول سلم بیا په حدیث کې وي او وی د عرش اندازه والعرش لا يقدر احد قدره او د عرش اندازه خو بیا صرف الله ته معلومه ده دومره عظیم الشان رب دی وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما او نستړی کوي هغه لره حفاظت د دې دواړو حفاظت د ځمکې او اسمان الله لره نستړی کوي دا نهمه خبره شو او دا هم د الله عظمت او شان دی صرف ځمکې او اسمانونه نه دي کله چې ځمکې او اسمانونه وویلی شي ځمکې او اسمانونه او په ځمکې او اسمانونه کې چې څوک دي یو عالم اوچت دی بل عالم لاندې دی عالم د اسمانونو عالم د ځمکې ځمکې او اسمانونه حفاظت یې څوک کوي الله کوي دا حفاظت چې الله د ځمکې او اسمانونو کوي د الله لره نستړی کوي نو په دې کې انسانان دي پیریان دي غرونه دي ونې دي ځناور دي څاروي دي مارغان دي چې څه د دې حفاظت الله ته اسان دی لسمه خبره په آیت الکرسی کې وهو العلی العظیم او هغه ډېر اوچت دی ډېر لوی دی آیت الکرسی یعنی لږ ساعت مخکې ما دا ووایي چې دا د په ټول قرآن کې عظیم الشان آیت دی وجه د هغې دا ده چې د دې آیت موضوع هغه د الله په باره کې خبره ده ته د اولني حرف نه واله او د اخرني حرف ور وګوره ټوله خبره د چا په باره کې روانه د الله په باره کې روانه وهو العلي العظیم الله اوچت دی خو الله څنګه اوچت دی یو خو الله په مخلوقاتو د پاسه د ځي په اعتبار سره اوچت دی د ځي په اعتبار سره اوچت دی په عرش د پاسه دی الله او عرش په ټولو مخلوقاتو د پاسه دی خو څنګه په الله د عرش د پاسه دی کیفیت الله ته معلوم دی خو زمونږ په ایمان دی قرآن کې ځای په ځای دا خبره بیان شوې ده او رابه شي خو الله د پاسه دی اوچت دی مطلب الله په مخلوقاتو ټولو زورور دی په دې اعتبار سره الله اوچت دی او الله د شان او مرتبه په اعتبار سره اوچت دی هر قسم اوچتوالی د الله دپاره دی په اعتبار د ځي په اعتبار د زور په اعتبار د شان او د مرتبه الله اوچت دی العظیم ډېر لوی دی سنس عظمت په آیت الکرسی کې بیان شو سنس عظمت هغه په آیت الکرسی کې بیان شو آیت الکرسی ډېر که دې باره کې خبرې شروع کړو که نه نو په دې باندې په هفتو هفتو بیانونه کېږي خو دوره تفسیر کې سړی د هرې خبرې دومره اوږد تفسیر نشي کولی ځکه چې ټول قرآن وضاحت کول غواړي خو صرف یو فایده درته ذکر کړم په دې آیت الکرسی کې د الله اسم اعظم موجود دی په دې آیت الکرسی کې د الله اسم اعظم هغه نوم د الله چې هغه کله ته په دعاګانو کې ووایې الله دله دعا قبلوي هغه په دې کې دی او هغه دی الحي القیوم د بعضو علماو د قول مطابق هغه اسم اعظم چې دی هغه الحي القیوم دی د ابو امامه رضی الله عنه روایت دی او دا روایت بعضو محدثینو راوړی دی وی درې آیتونه په قرآن کې داسې دي چې په هغې کې د الله اسم اعظم راغلی دی ابو امامه رضی الله عنه یو دی آیت الکرسی هغې کې وی الحي القیوم دی دویم آیت دی سورة العمران په اوله کې الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم او دریم آیت په سورة طه کې دی
وعنت الوجوه للحي القيوم. دلته الحي القيوم دا روایت امام طبراني امام طحاوي راوړی. کله چې دعا غواړي د الله دا نومونه پکې لازم ووایه. الحي القيوم دا اسم اعظم دی چې کله دې په دعا کې دا آیت وي رب العالمین به ستا دعاګانې کله چې دې په دعا کې د الله دا دوه نومونه وي الله رب العزت به ستا دعاګانې قبلوي. اوس د دې نه بعد بله مسله بیانېږي هغه دا او دا 33 حکم دی چې په اسلام کې زور زبردستی نشتی. مناسبت څه دی؟ مخکې آیت الکرسی بیان شو د الله شان بیان شو. اوس د الله شان چې کله ته بیان کې نو یا خو به یې درسره څوک مني او یا به یې نه مني. نو په دې روان آیت کې الله دا خبره کوي چې په زور زبردستی په چا باندې منل نشتی. ولې؟ ځکه چې دین واضح دی، دلایل واضح دي. که څوک یې مني ډېره ښه ده، که څوک یې نه مني نه دي مني الله به ورسره حساب کوي. مسله د هغه کس جدا ده کوم چې مرتد شي، هغه به زور زبردستی کیږي. ولې به زور زبردستی کیږي؟ یو پرې ایمان راوړی، بل دې فتنه جوړوي، دې فتنه جوړوي. د خبره وړه خو نه ده. یو سړی کافر دی، کافر دی ځان له دې ګرځي. یو سړی مسلمان شو بیا کافر کیږي، دا خو لویه فتنه شوه که نه. خلک به بیا تپوسونه کوي چې آخر څه چلو په اسلام کې چې د نن اسلام قبول کو سبا یې پرېږدي یا د مسلمان پیدا شوی دی بیا اسلام پرېږدي. نه، د سره به حساب کېږي. د مرتد چې کومه سزا ده هغه به درته ورکړی کېږي. دلته به زور زبردستي کېږي. دغه شان بعض خلک په دې آیت پوه نه دي چې په اسلام کې زور زبردستي نشته. نو چې کله ته چاته وایې لمونځ کوه وی الله وایي چې لا اکراه فی الدین. که ته چاته وایې دروغ مه وایه رښتیا وایه وی الله وایي چې لا اکراه فی الدین. که ته چاته وایې ګیره پرېږده وی الله وایي چې زور زبردستي نشته. که ته بچي ته د چا په مخ کې نصیحت وکړې او ورته وایې چې زویه لمونځ کوه که په منځه مې ونه لیدې وهم دی هغه تا ته وایي بل وی نه په اسلام کې زور زبردستي نشته. دی په دې آیت پوه نه دی سره. د زور زبردستۍ خبره د کافرانو متعلق ده چې په زور ته څوک اسلام ته رادننه کوې به نه چې راکاږې ورته. ته اسلام بیان کا ویې منله ډېره ښه ده، ویې نه منله الله به ورسره حساب کوي. ما او تا په دې نه یو مکلف چې په زور یو سړی اسلام ته رادننه کړو. دا مطلب دی د دې. یو سړی مسلمان دی د ده سره به خبره هم کېږي، دته به نصیحت هم کېږي او په بعضو اوقاتو کې به ده سره زور زبردستي هم کېږي ځکه دی مسلمان دی، د دعوه کړې ده. نو داسې نه چې دا آیت موږ واورو او بس بیا جو بلکل به چاته کړپ کړپ نه کوي ځکه چې الله څه وایي لا اکراه فی الدین. د هغه سړي خبرې دي چې هغه په آیت باندې نه دی پوه. اوس یو سړی موږ ته دا ویلی شي چې ته وایې چې زور زبردستي په اسلام کې نشته، نو په اسلام کې دا جهاد ولې دی؟ دا یو سړی تپوس کولی شي. نو جواب دا دی چې جهاد دې دپاره نه دی چې ته خلک په زوره په اسلام کې راننه باسي. جهاد د فساد ختمولو دپاره دی. جهاد د فساد د ختمولو دپاره دی. خو چې کله اوس یو کافر معاهده وکړي سره د کفره دی د دې معاهدې لاندې ژوند به تېروي، مسلمانانو سره معاهده وکړه مسلمانان به درته هېڅ هم نه وایي. نشي کېدی داسې. نو که چېرته زور زبردستي وې چې توره رواله او په مرۍ یې کېږي د کافر چې ته به لازم اسلام ته راننوځي، نو دا مدینه کې چې یهود اوسېدو رسول وسلم د هغوی سره معاهده کړې وه ولې زور زبردستي د هغوی سره نه کوله؟ دغه شان یو کافر جزیه ورکوي، ټکس ورکوي، د ټکس دا حکم پکې بیا ولې راغی؟ که چېرته اسلام کې دا وې چې زور زبردستی ده او توره به ورته په سټ یا په مرۍ ږدي او بله لار نشته، نو بیا د جزیې او د ټکس دا حکم ولې راغی په اسلام کې؟ چې یو کافر دی هغه جزیه ورکوي ټکس ورکوي په خپل کفر دی پاتې. معنی دا چې جهادونه د دې دپاره نه دي چې په زور ته خلک په اسلام کې رادننه کړي. او دا خبره ما د سوره بقرې په دې تیر شوي درسونو کې هغه ما د دې وضاحت کړی کله چې موږ د جهاد بعض احکام او بعض آداب بیانول. لا اکراه فی الدین،
نشتی زور زبردستی پا دین کے قد تبین الرشد من الغی یقینا خخکار شوی دے ہدایت دا گمراہینا دیکھ زور زبردستی تا سی ضرورت ہدایت بالکل خکار دے گمراہی بالکل خکار دا اس سے ضرورت تے چی منگ دا چا سر زور زبردستی کو ہیچ ضرورت نہیں سی زور زبردستی فمن یکفر بالطاغوت نسوک چی انکارو کی دا عبادت دا غیر اللہ نا ویؤمن باللہ و ایمان روڑی پا اللہ باندی مخی زور زبردستی نشتی ذکر چی ہدایتو موازی ہے دے گمراہی موازی ہے وہ چاچی دے ہدایت تغاڑا کے خودا نو دو خبری دی اولنی خبرداری چی دے با دا تاغوت نے انکار کئی او دا تاغوت واضح تعریف اگر دارے بغیر دا تفصیل نا چی ہر اگر سوک چی بندگی دا اللہ نالاو کی گی و اگر پی رازی اگر دا تاغوت ویرے کی گی اولنی خبر پا اسلام کے دن نکیدو دا پارسشوا کفر بالطاغوت تا غیر اللہ دا بندگی نمسکے انکار کے نو ویؤمن باللہ و ایمان براوڑے پا اللہ باندی خیالم دے کنا ایمان راوڑے ویرستے ذکر کری دی او دا غیر اللہ دا بندگی نے انکاری مخ کی ذکر کڑے دے کدا دو خبری پچا کیوی دے صحیح ایمانی راوڑے دے او صحیح معنو سر مؤمن دے دیز کی علوی مسئلہ کفر بالطاغوت دا لازم دے لکوسی و سڑے دی سی ہوئی چیر دا دے قبرونو تے چلا سجدی لگئی دا کار غلط تے دا کار سے دے غلط تے دا شرک دے دا کفر دے ذکر چی دا غیر اللہ بندگی کول لی زدا نمنم او توحید دا اللہ بیانی دا خصی موحد دے ذکر چی انکار دا غیر اللہ دا بندگی نہ کئی او بندگی خالص دا اللہ دا پارا مانی خبلی او کستے اگر خالص دا اللہ بندگی کئی پخپر اسے دے موحد دے او پورا موحد نہ دے سنگ پورا موحد نہ دے چی کلا و تتا دا ہوئی دا چی دی بوتانو دا بندگی چی کئی او دا دی قبرونو دا بندگی چی کئی او دا بزرگانو دا بندگی چی کئی دا دوی مبارک استسوے یرو دوی مبارک استسوے زب اخبر ہوئی صرف دا اللہ بندگی کو او دا دوی مبارک استسوے دا موحد دے نا دا کفر بالطاغوت نہ دے کڑے او گورو دی کلمیت لا الہ الا اللہ کلم دے منگو اولانی جملہ سر دی کلمہ کی دو جملی دی لا الہ دوی مدى الا اللہ نفی او اثبات اول منگ دا وایو لا الہ نشتی دا عبادت حقدار الا اللہ مگر یو اللہ نو منگ پا دی اولانی جملہ کی دا غیر اللہ دا بندگی نفی اکڑا چی دا اللہ نالاوہی سوک دا عبادت حقدار نشتی پا دویم جملہ کی منگ دا ہوئی حقدار صرف یو دا وغا اللہ دی تبحالا صحیح مسلمانی او تبحالا صحیح موحدی چی سو پورو دا دو خبری تانی منلی چی عبادت حقدار یہ کی آوازی اللہ دے او دا اللہ نالاو چی دا چام بندگی کی گی دا دین با انکار کی با دی ورد کی دانی چی جیزا خو بخبر بس دا اللہ بندگی کم او بل چاہتا سنویم دا بل چاہو بارکی خبر نکو دا خو بیستا توحید نیم گڑے دی یو سڑے قبر تا سجدے لگئی تو زدی بارکی سنویم یو سڑے بود تا سجدے لگئی تو زدی بارکی سنویم نو بیتا سنگ بندگی صرف دا اللہ دا پارا ثابت ہے نو چاچی دا دو کارو نو کرو فقد استمسک بالعروة الوثقا نو یقینا دا منگولی ولگولی پا کڑی مضبوطا کڑی مضبوطا کم ہے ہودا توحید مضبوطا کڑی اگر توحید مضبوطا کڑی لا الہ الا اللہ اس دا منگولی ولگولی پا لا الہ الا اللہ ذکر چی ما توستوی پا لا الہ الا اللہ کم تک دو خبری تھی چاچی کفر بالطاغوتو کو ایمانی پا اللہ روڑو دا کڑی باندی مضبوطا کڑی مضبوطا چاکہ کڑی دا لا الہ الا اللہ خواہ منگولی پی ولگولی گورا منگولی چی کرے تا بس شی ولگے کنا مانا دا اجتا دا ہر طرف نراگیر کو نو دی سڑی کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا سرنم ویلی دا
په زړه کې اقرار کوي، په ژبه وینا کوي او په اندامونو یې اثرات راښکاره کېږي، عمل کوي. ځکه الله وایي د منګولې ولګولو په داسې کړۍ لا انفصام لها چې نشتې ماتېدل د هغې، دومره مضبوطه کړۍ ده، د هغې دپاره ماتېدل هغه نشتې. د دې آیت په شان نزول کې یو خبره زما ذهن نه ووته چې دا بیان کړو. د دې په شان نزول کې یو څو خبرې بیانېږي. یو دا بیانېږي چې په انصارو کې یو کس و، د مدینې چې کوم صحابه کرام دي، د ده دوه زامن وو او هغه دواړو زامنو نصرانیت قبول کړی و. هغه دواړه نصرانیان عیسایان. نو ده اراده وکړه چې دوی په زور اسلام کې راننه باسي. نو هغه دواړه لاړو رسول وسلم ته یې شکایت وکړو. نو رسول وسلم دې پلار ته ور وویل ستا ته څه وی؟ هغه وی یا رسول الله زما بعض عیسی به جهنم ته ننوځي او زه به ورته ګورم. زما بعض عیسی یعنی بچی ځکه پلار د بدن عیسی ده که، یعنی زما بعض عیسی به جهنم ته ننوځي او زه به ورننوځم، زه به دوی ته ګورم چې پرېږده دوی دې ورننوځي. الله د آیت راولېږو لا اکراه فی الدین، ته زور زبردستي داسې نشي کولی. فخلى سبیلهما، نو بیا یې د هغه دواړو زامنو لار پرېښود. صحیح دی چې زور زبردستي نشته او دوی غاړه نه ایږدي. دا شان د دې په شان نزول کې دا هم راځي چې دا یهودیان چې په مدینه کې کوم اوسېدو، د پوه خلکو دوی سره علم و او د مشرکانو سره علم نه و. انصار خو مخکې اکثر مشرکان وکړ، اوس او خزرج کوم چې عربو. نو دوی د خپل زامن د خپل بچي چې واړه واړه دوی ته حواله کړي چې د دوی سره سبقونه ووایي، نو هغه یهودیان شوي وو. نو چې کله الله رب العزت اسلام راولېږو او رسول صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو راغی مدینې ته، نو دوی ورلو دغه بچي چې کوم یهودیان شوي وو دی بیا په زور اسلام ته رادننه کول چې تاسو اوس مسلمانان شئ. الله رب العزت دا آیت راولېږو چې لا اکراه فی الدین، په اسلام کې زور زبردستی نشته. والله سمیع علیم، او الله اوریدونکی پوه دی. ولې دا خبره وکړه؟ الله اوریدونکی پوه دی. الله ته پته دی چې چا د غیر الله د بندګۍ نه انکار کړی دی او چا نه دی کړی. او الله ته دا پته ده چې توحید چا د زړه نه منلی دی او چا نه دی منلی. او الله ته پته ده چې په مضبوطه کړۍ باندې چا منګولې لګولي دي او چا نه دي لګولي دي. اوس الله رب العزت دا خبره بیانوي چې چا بیا په دې مضبوطه کړۍ باندې منګولې لګولي دي، رب العالمین د هغوی دوست دی. الله ولي الذین آمنوا، الله دوست دی د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او که خیال هم کړی په دنیا کې سړی په دې دوستانو باندې فخر کوي، بعض وایي زما دوست فلانی دی او بعض وایي زما فلانی، او بیا چې مالدار او بیا چې باچا او بیا چې زوروري په علاقه کې او بیا چې داسې عزتمني ډېر په دنیا کې. هر سړی کوشش کوي چې دا ثابته کړي چې دا زما دوست دی. کله دروغ هم وایي، دی مونږ پېژنو، دا نه بس پکې دا وایي ما د سبق یو ځای ویلی دی، سبا له ملو شي هغوی دی زه سره پېژنم، نوم یې نه پېژنم. کوشش دی دا دی چې د ده دوستي ځان سره ثابته کړي، دا یو عزت دی ګڼي. لوی عزت دا دی الله ولی الذین آمنوا، الله دوست د مؤمنانو دی. ولې دا دوستي د فخر ده؟ ځکه چې دا دوستي د خالق سره ده. دا دوستي د هغه چا سره دی چې د هغه په لاس کې دنیا او آخرت دی. دا دوستي د هغه چا سره ده چې هغه زمونږ معبود دی، موږ د هغه بندګي کوو، زمونږ اله دی. او دا خبره صرف دلته نه ده، د قرآن کې ډېرو ځایونو کې الله ذکر کړی ده چې الله دوست د مؤمنانو دی. ځای په ځای به دا خبره راشي. فالله هو الولي، سورة الشورى کې به راشي.
او رسول صلی الله علیه وسلم مشرکانو له څه جواب ورکړو د احد په غزا کې؟ الله مولانا ولا مولا لکم، الله زمونږ دوست او ستاسو دوست نشتی. او دا خبره به راشي په سورت محمد کې چې د مؤمنانو دپاره خو دوست شتي، هغه الله دی، کافرانو دپاره دوست نشتی. الله ولی الذین آمنو، الله دوست د مؤمنانو دی. دا څوک دي؟ دا چې الله یې دوست دی، دا هغه دي هغه مضبوطه کړۍ چې راټینګه کړې ده. مناسبت او ربط دا دی. نو چې الله یې دوست دی نو بیا فایدې ته وګوره که نه. یخرجهم من الظلمات الى النور، راوباسي دوی د تیارو نه رڼا ته. دا چې کله د الله سره دې دوستي که نه نو الله به دې په تیارو کې نه پرېږدي. دې کې هر قسمه تیاره راغله، تیاره د کفر د دې نه به د الله راوباسي، تیاره د بېدینۍ، تیاره د بدعاتو خرافاتو، تیاره د فسق او فجور، تیاره د شک او د شبهې، تیاره د هر قسمه ګمراهۍ، الی النور، رڼا ته، رڼا د اسلام، رڼا د هدایت، رڼا د قرآن، رڼا د ایمان، رڼا د دیندارۍ. دا د الله اوچت نعمت دی چې دا رڼا چاته نصیب کړي. اوس چې موږ د درس راتلو د ملګري سره زه لګیا وم چې دا دینداري سړی حیران شي هغه چاته ده چې دینداري په نصیب نه وي چې دوی دا ژوند څنګه تېروي. یو سړي په ژوند کې رڼا د هدایت نه وي، رڼا د قرآن نه وي، رڼا د حدیثونو نه وي، رڼا د دیندارۍ نه وي، رڼا د علم د زده کولو نه وي، رڼا د مونځ او دس نه وي، دی دا ژوند څنګه تېروي؟ نو که غواړې چې د دې تیارو نه راوځې رڼا ته، نو هغه له کېږي چې کله الله رب العزت ستا دوست شي. او الله به دې کله دوست کېږي چې دا خبره ټول یو بل سره وتړلی شي. او الله به دې کله دوست کېږي چې کله منګولې ولګې په دې مضبوطه کړۍ باندې. او مضبوطه کړۍ څه ته وایي؟ لا اله الا الله. بله فایده دا یاده کوي، ګوره الله دوست د مؤمنانو دی. یخرجهم من الظلمات، راوباسي دوی لره د تیارو نه الی النور، رڼا ته. رڼا یې یوه ذکر کړه، تیارې ډېرې دي. د هدایت لارې یوه ده، د ګمراهۍ لارې ډېرې دي. رڼاګانې ډېرې نشتي، رڼا یوه ده، هدایت یو دی. نیغه لار چې الله ته تللي د هغه یوه ده. او د دې تفصیل موږ سوره فاتحه کې کړی دی. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی دوستان د دوی شیطانان دي. الطاغوت، طاغوت لږ ساعت مخکې یې موږ تذکره وکړه. طاغوت دلته شیطان ته هم ویلی کېږي، سرکشه. لازم به د چا سره خو دې دوستي ده، دوه خبرې دي، درېیمه نشتي. یا خو دوستي ستا د رحمان سره ده، او یا دې دوستي د شیطان سره ده. درېیمه لار پکې بله نشتي. اوس که یو سړی موږ ته دا وایي چې زما خو نه د رحمان سره دوستي ده نه د شیطان سره دوستي ده، نو بیا دې د چا سره دوستي ده؟ د رحمان چې نه مني د شیطان به مني، او د شیطان چې مني د رحمان نه مني. درېیمه لار خو ما ته نه ده معلومه، تاسو کې درېیمه لار بله معلومه ده؟ لکه اوس رحمان تا ته دا وایي مونځ وکړه، ته نه کې، د شیطان به مني. شیطان تا ته وایي مونځ مه کوه او ته وکړو، د رحمان به مني، ځکه چې د شیطان دې ونه منل. نو یا خو به ته په صف د اولیاء الشیطان کې، یا به ته په صف د اولیاء الرحمن کې. یا به د رحمان په دوستانو کې، یا به د شیطان په دوستانو کې. او هغه ستا مرضي ده چې په کوم صف کې ودرېده غواړي. هلته واضحه شوه چې الله چې کله د چا سره دوستي وکړي نو د تیارو نه یې راوباسي رڼا ته. دلته د شیطانان څه کوي؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات،
راوباسي دوی لرا د رڼا نه تیارو ته. هلته د تیارو نه رڼا ته، دلته د رڼا نه تیارو ته. دا چې کله دوستي د چا د شیطانانو سره شي، د رڼا د هدایت نه تیارو د ګمراهۍ ته راړی. دا خو په دنیا کې به تیارو کې دی، آخرت کې هم تیریږي. ځکه الله وایي اولئک اصحاب النار، هم دا کسان خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، دوی به په دې کې همیشه وي. الله دې موږ ساتي. اوس ګوره الله چې دوستي وکړي تا پرېږدي نه یوازې. یو څو مثالونه پې بیانوي. الله دوستي کړې وه د ابراهیم علیه السلام سره. ابراهیم علیه السلام د الله دوست. دغه شان یو بل نیک عمله بنده عزیر علیه السلام، د هغه قصه وبیانېږي. دا مثالونه الله دې دپاره ذکر کوي چې وګوره چې چا په مضبوطه کړۍ منګولې لګولي دي، الله وایي ما یوازې نه دی پرېښودی، ځکه چې ما ورسره دوستي کړې ده. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، آیت نه ګورې هغه کس ته چې جګړه کړې وه د ابراهیم علیه السلام سره په باره د رب د هغه کې. ان آتاه الله الملک، په دې چې ورکړې وه هغه ته الله باچایي. الله اکبر. ته نه ګورې هغه چا ته. اولنی مثال د عراق د ځمکې دی، د بابل ښار. بابل دا ډیر مشهور ښار دی، پخواني تاریخ کې دی، او دې ته به ویل کېدو مملکتو بابل، د بابل ښار باچایي. په دې باندې ډیر غټ باچایان تیر شوي دي په دې ښار باندې. او د دې بابل تذکره په قرآن کې هم شته. په کوم ځای کې؟ سوره بقره کې هاروت او ماروت چې کله الله دوه ملائک را لېږلي هغه امتحان دپاره، نو هغه په بابل ښار کې وکړه. په دې بابل ښار کې یو باچا و. ما ووایي که نه ډېر باچایان په بابل ښار تیر شوي دي. یو باچا چې هغه باچایي کړی و په بابل ښار باندې، د هغه نوم و نمروز. ده ته نمرود ویلی کېږي په ذال سره، او ده ته نمرود هم ویلی کېږي په دال سره. نمرود ابن کنعان ابن کوش ابن سام ابن نوح، دا یو ډېر ظالم باچا تیر شوی، ډېر ظالم. او ده داسې آبادیانې کړې وې په دې بابل ښار کې که نه، او را به شي انشاءالله قرآن کې چې رب العالمین دا آبادیانې د ده څنګه راګزار کړې وې، د دې بنیادونو سره یې په ځمکه کې ورننویستې وې. دې تذکره به راشي. دل الله لویه باچایي ورکړې وه. ځکه امام مجاهد رحمه الله وی ملک الدنیا مشارقها و مغاربها اربعه. چا چې په دنیا باندې باچایي داسې کړې ده چې په مشرق او مغرب یې کړې ده، یعنې په ټوله دنیا هغه څلور باچایان دي، مؤمنان و کافران. دو مؤمنان دي او دو کافران دي. اما المؤمنان و هر چې مؤمنان دي فهما سلیمان ابن داود و ذو القرنین. سلیمان علیه السلام او ذو القرنین دا دواړه مسلمانان دي او دوی په ټوله دنیا باچایي کړې ده. دو کافران چې په ټوله دنیا یې باچایي کړې ده، النمرود ابن کنعان البابلی و بختنصر. یو دی نمرود ابن کنعان البابلی، کې د بابل ښار و باچایي د دغه ځای نه ده شروع شوې، او بختنصر باچا. د دواړه کافرانو او دوی د دنیا په مشرق او مغرب باندې باچایي کړې ده. په دې زمانه کې ابراهیم علیه السلام، الله اکبر، ابراهیم علیه السلام الله دا غوښته چې په دې زمانه کې پیدا شي چې داسې کافر باچا پکې دی چې هغه د ربوبیت دعوه کړې وه. هغه وایي زه الله یم، داسې لویه دعوه ده کړې وه. ابراهیم علیه السلام هم د دې بابل ښار او د دې بابل ځمکې ته نږدې یو ځمکه کې پیدا شوی، او هغه چې کله ولیدو چې دا قوم لګیا دی بندګي د بوتانو کوي، په دعوت یې شروع کړو. او هلته نمرود چې دی د ربوبیت او د الوهیت دعوه یې کړې وه.
نو ابراهیم علیه السلام پکې د هغه سره هم باس وکړو. هغه ترتیب بعض علما داسې بیانوي و ابراهیم علیه السلام د توحید دعوت شروع کړو، بیا په هغې کې هغه بوتان یې مات کړو. هغه کیسه به تاسو ته معلوم وي، هغه بوتان یې پکې مات کړو. نو چې کله د بوتانو ماتولو دا قصه پکې راله، نو نمرود بیا د ده سره بحث وکړو چې د دې خوا راشه، ته ډېرې غټې غټې خبرې کې، اله خو زه یم، الله زه یم. نه هغه مناظره الله دلته ذکر کړه، د دې مناظره کې دی پړ شو، الله ذلیله کو، نو جیل ته یې واچو ابراهیم علیه السلام. د هغې نه بعد بیا اور ولګو او هغه اور ته یې ګزار کړو. او بعض داسې وایي چې ان المحاجة كانت بعد القائه في النار، چې ده کله دا بوتان مات کړو او قوم کندې وکنستې او هغې کې اور ولګو، ابراهیم علیه السلام ورته ګزار کړو. الله رب العزت هغه اور داسې کړو چې ابراهیم علیه السلام له نقصان ورنه کړو. د ابراهیم علیه السلام قصه په ټوله دنیا کې وچرېده. یاره داسې یو کس دی اور ته یې ګزار کړی خو هغه ونه سوځېدو، خلکو ښه توجه دې طرف ته پیدا شو. نو یره راله په نمرود باندې چې دا خو زما قصه ټوله ګډوډه کي، نو دی راوغوښتو، دی راوغوښتو، ده سره یې باس وکړو په باره د الله کې. الله اکبر. نو په باره د الله کې، یعنی په باره د توحید د الله کې. دلته یو مسله یاده کوي، مناظرې کول دا په اسلام کې جایز دي، ورسره دا یاده کوي د دې خپل شروط دي. دغه مناظرې نه دا چې نن سبا په هر لاره کوڅه کې مناظره روانه ده او سکاري کور کې نه، سکاري کور کې دا خصوصا هغه کس کوي چې لږ ډېر علم یې زده کړی یا نوی نوی فارغه شوی، دی ډېر ګرم ګرم کي، روزه به دا انته که ته د پلار زوی، روزه که تا د مور پیس کوي، څه کوې څه پهلواني کوې، روزه د پلار زوی که روزه، دا خو دین دی. په سنجیده اخلاقو سره مناظرو ته ضرورت نشته. او کله چې ته اضطراري حالاتو کې ضرورت راغی، نو یو مناظره د کافر او د مسلمان ده، بله مناظره د مسلمان او مسلمان ده. مسلمان او د مسلمان چې مناظره کوي چې ته یو مسله کې راغله، هغه به اسلامي اصولو او آدابو کې دننه وي او هغه به په دې مقصد چې حق کاری شي، جانبین به دا کوشش کوي چې حق کاری شي. خو زما نه دی ګمان په نن سبا مناظرو باندې دا شاذ و نادر به چرته، ځکه چې هر سړی چې د کور نه وځي هغه دا خبره 100% ټاکلې ده په زړه کې چې زه په څه یم، زه په حق یم. دی روان سره دی مناظر چې کیني، دی به د الله نه یریږي، نو دی به دا په زړه کې ساتي که چېرته دې مخامخ سړي ما ته خپله خبره په دلایلو بیان کړه او دا یې ثابته کړه چې زه په غلطه یم، نو زه به د هغه دې حق ته چې د هغه سره دی هغې ته به غاړه ایږدم. نو څه ووایم چې په دې نیت کېږي. ها مناظره د کافر سره واضحه ده، په دې نیت به سړی لګوي چې زه اسلام راښکاره کړم، اسلام حقانیت د هغې دلایل راښکاره کړم او د مخامخ سړي چې هغه په کفر دی د ده د دلایلو او د شبهاتو جواب ورکړم. ابراهیم علیه السلام مناظره کړې وه. الم تر الی الذي حاج ابراهیم فی ربه، په باره د رب د هغه کې الله په باره کې جګړه کوله نمرود. ابراهیم علیه السلام د الله په باره کې لګیا خو یو طرف ته لګیا دی د الله د توحید دفاع کوي، هغه بل لګیا دی د توحید خلاف جنگ کوي. الله وی ان آتاه الله الملک، په دې چې ورکړی و هغه ته الله بادشاهي. الله اکبر. په دې یو جمله کې ډېرې خبرې پرتې دي. یو دا الله ګورې دا خبرې هله ذهن ته راځي چې کله سوچ وکړي. ها الله یو ډېره غټه خبره په دې کې بیان کړه خو دلته پکې پټه پرته ده. وایي ته نه ګورې هغه کس ته چې جنګ یې کوو د ابراهیم علیه السلام سره په باره د رب د هغه کې په دې چې ورکړې و هغه ته الله بادشاهي، نو دا خبره پکې دننه پرته دی چې دغه قمقل ته وګوره بادشاهي ول الله ورکړې وه او جګړه د ابراهیم علیه السلام هم د دقه الله په باره کې ورسره کوله، هغه چا چې وله بادشاهي ورکړې وه. نو دې کم اصل ته وګوره
دویمه دا کم اصلي باچائی والا اللہ ورکڑی دا نو آگا باچائی چی اللہ والا ورکڑی دا داگه دلاسه بکی دومره مستی رالا چی آگا چاچی والا باچائی ورکڑی دا اس داگه دا توحید نا منکر دے پا داگه موضوع کی جگڑ کی دا ابراہیم علیہ السلام سره دین بلا فائدہ دام روتا چی دا خالق احسان خوب منی هر وقت به شکر ادا کی ورسره دا خبره د مخلوق مبارک کی یاد سات چې مخلوق د سره احسانو کی نو دومره مستی به ځان کې نه راولي چې بیا د دې هر سنه انکار وکړي او شاعر وی کنه اذا اکرمت الکریم ملکته واذا اکرمت اللئیم تمردا د قدرمن سړي چې عزت وکړو کنه بس دې ته بخپله باچایي کې راوستو څنګه راوستو اوس به دې ټول عمر ستا د احسان مني او د دې په بدل کې به تا سره ښه کوي ځکه چې سړی عزتمند دی او په سپک سړي چې د احسان وکړو نو د ده هغه سپکوالی ښه ډېر شي څنګه نه وي موږ هم څوک یو ته ورته نه خیر تا سره یې منډه والی هسې نه ده والی موږ کې به هم د ده څه مقصد و ته به یې چې قیمتي کاڼی چې د اسمان نه راولېدلی ته دا سپک سوچ به نه ساتي چې چا سره ښه کړي دی ما سره ښه کړي دي ها او که تا ورسره ښه کړي دي نو د هغې د لاسه د هغه خبر نظر انداز کوه نو نمرود کې دا خوی دی ښه الله ورسره ښه وکړو خبیث راولګېدو د حق الله په باره کې جګړې شروع کړې کوم الله چې وله باچایي ورکړه د دوی مناظره ولګېده د ابراهیم علیه السلام له چې الله له دومره اوچت مقام ورکړی هسې نه دی ورکړی بلی چې الله و ابراهیم علیه السلام یو امام و یو پیشوا او د الله دوست نو دا په دې سوچ وکړه چې د نمرود په شان باچا چې هغه مشرق او مغرب باندې باچایي کړي د هغه سره مناظره کول د هغه سره خبرې کول موږ کې بعض چې دی نه د انډیوال سره غریب خبره نشي کولی رپرپی پې راغلی کاکا او ماما او بابا او ورور دی ښځه ده ښځې ته نشي ویلی بچي ته نشي ویلی پاتې لا ده چې دی به بهر د الله د دین خبره چاته وکړي دا ډېر ګران کار دی نو او هغه خبره مخکې تېره شوې ده که نه که تاسو د هر آیت ته سوچ کوئ او یاد یې ساتئ نو په دې قرآن به ډېر ښه پوه شي بار بار درته وایم مخکې موږ سره آیت تېر شو چې الله په ابراهیم علیه السلام امتحان راوستی امتحان کې هغه کامیاب شو نو الله ته څه جوړ کو امام یې ته جوړ کو هغه امتحانونو کې یو امتحان دا دی اذ قال ابراهیم ربي الذي يحيي ويميت کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب زما هغه دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي دا ګور اذ قال ابراهیم اذ ویل شو کله چې ووی معنی ده چې خبره د دوی د دې نه مخکې شوې ده تاسو ګورئ زما په دې خبره ورسېدی لکه زه اوس د یو چا خبره کوم چې پلانې لګیا و پلاني سره خبره کوله وی تا دا وی تا دا وی او کله چې ورته ده دا ووي او کله چې معنی مخکې خبرې شوي دي نو دلته الله هغه مخکینۍ خبرې ذکر نه کړي او وی کله چې ابراهیم علیه السلام ووی نو علما وایي چې خبره په دې کې روانه وه چې نمرود ورته وي الله څوک دی نو ابراهیم علیه السلام وی الله دا دی الله دغه دی الله داسې دی الله داسې دی نو کله چې ورته ووایي چې زما رب ژوندي کول کوي مړه کول کوي منځ کې پکې دا خبره راغله یو خبره هغه دا وکړه د رب په تعریف کې چې رب زما هغه څوک دی چې هغه مړه کول کوي او هغه ژوندي کول کوي قال انا احیي و امیت هغه ووایي زه هم ژوندي کول کوم او مړه کول کوم که ته دغه خبره کې چې د دې د لاسه ته د الله بندګي کې او هغه ته رب وایي ځکه چې هغه مړه کول او ژوندي کول کوي دا کار خو زه هم کوم څنګه نو یې داسې ویلی کېږي چې د دوه کسان راوغوښتو او واصدر امرا باعدام احدهما او حکم صادر کړي چې د یو پانسي کوي
او د دې بل باره کې وي دی معاف کړي. نو بس ابراهیم علیه السلام ته وګوره که ها انا ذا احیي و امید، دا خو زه م کوم، دا یو مې دله دغه دی ژوندی کړه، بل مې مړ کړو. او داسې ویلی کېږي چې د 4 کسان راوغوښتو، نو دا 2 کسان یې جیل ته ور واچول او په دوی خوراک څښاک بند کو تر دې چې مړه شو. او هغه 2 پرېښودو، خوراک څښاک به یې کوو، هغه ژوندي وی وګوره دا 2 ما مړه کړو، دا 2 مې را ژوندي کړو. دی اوس هغه کم مرګ او ژوند چې ابراهیم علیه السلام ذکر کوي، خو دا نه دی، نه د طب په قوانینو کې دا مړه کول او ژوندي کول دي. دا خو یو سبب دی، لکه یو سړی راولګي په چا باندې ډز وکړي، موږ وایو مړی کو، دا خو موږ وایو مړی کو، خو زموږ دا مطلب نه چې دغه مړی کو چې یعنې د ده بس نیټه یې پوره کړه او د ده نه یې ساه وویستو. موږ وایو مړی کو یعنې د هغه څه وکړو چې هغه د پلاني د مرګ سبب وګرځېد. دلیل پې څه دی چې دی نه مړ کوي؟ دلیل پې دا دی، او ډېر داسې شوي دي چې ډزې پې شوي دي او نه دي مړه شوي. نو اصل مرګ راوستونکی او ژوند ورکوونکی ذات هغه الله دی. ابراهیم علیه السلام بل دلیل ته ډایرکټ واورېدو، او داسې دلیل ته واورېدو چې په هغې کې د په عوامو باندې څه تلبیس نشو کولی. دلته اوس د عوام دوکه کوي لګیا دی. قال ابراهیم، او ابراهیم علیه السلام، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، بس یقینا الله راولي نور د مشرقنا، فأت بها من المغرب، نو تراول دا د مغربنا. الله نور راخیجي د مشرق د طرف، نور خاطر د طرف، ته د مغرب نه راوخیجه وځه. نو دا اوس د یو دلیل نه اورېدل دي بل دلیل ته. که څوک سوال وکړي چې د یو دلیل نه بل ته ولې اوري، خو په دقه شته دلیل کې به یې سره خبره کړې وه چې ابراهیم علیه السلام چې کله ووایي الله مړه کول کې او ژوندي کول کې، هغوی دا زه م کوم، نو ابراهیم علیه السلام په کار چې وضاحت یې ورته کړی، ولې بل دلیل ته واورېد؟ نو جواب د هغې دا دی چې ابراهیم علیه السلام ته پته و چې ده سره په دې پالتو بحث کې ننوته فایده نه کوي، چې ده ته چې مرګ خو داسې ده، مرګ داسې، ډایرکټ داسې دلیل ته واورېد چې بهې کې دویمه خبره نه کېږي. یا دا چې هغه هم دلیل و، خو هغه دلیل کې هغه خبیث خباثت وکړو، کیدی شي عوام دوکه کي، نو اوس داسې دلیل ته واورېد چې بهې کې دی د خپل خباثت نشي کولی. وی الله نور د مشرق نه راخیجتی، د مغرب نه راوخیجه. فبهت الذي کفر، بس حیران کړی شو هغه کس چې کفر یې کړی و، حق حیران پاتې شو چې اوس به د دې څه جواب کړي. نو بیا الله رب العزت فتح ورکړی ابراهیم علیه السلام ته. په دې وی الله داسې عذاب راوستی په دې نمرود باندې چې د ده پوزې ته مچ ننوتی و، او اگر ده په دې سر کې و 400 کاله ده ته دا تکلیف ووی، او هغې سره الله دې ختم کړو. دوی وی زه رب یم، باچایي ټوله زما دنګ دنګ بلډینګونه ده جوړ کړي وو، ډېرې غټې آبادیانې ده کړې. الله ورته ښووا چې د الله سره مقابله پرېږده، ته د الله د دې وړوکي مخلوق سره مقابله وکړه. ته به د الله سره څه مقابله وکړي؟ د الله د دې وړوکي مخلوق سره مقابله وکړه. والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله لار نه ښیي قوم ظالمانو ته. ظالمانو ته الله هدایت نه کوي، ځکه چې هغوی به خپله هدایت نه غواړي. او كالذي مر على قريه، یا ایتا نه دی لیدلی په شان د هغه کس چې تیر شو په یو کلي باندې. دا اوس الله بله خبره بیانوي. دې کې م الله دا ښکاره کوي چې زه ورسره ملګرتیا وکړمه، نو څنګه زه د هغه سره ملګرتیا لرم او ساتم. او په دې کې رد هم دی په هغه چا باندې چې څوک د په دویم پیر د راپاسېدو نه منکر دي، چې قیامت پر ورځ الله به موږ څنګه راپاسوي. نو په دې واقعه کې په هغوی باندې هم رد دی.
او کالذي مر على قريه یا په شان دغه کس چې تیر شوی په یو کلي باندې دا کس څوک و نو چا داسې ویلي دي دا خضر علیه السلام او څوک سوی مشهور دا دی چې دا عزیر علیه السلام عزیر علیه السلام دی د بني اسرائیلو په انبیاو کې و نبي و او دا کم خار چې دی پې تیر شوی و دې کې م اختلاف دی چې دا کم خار دی خو واضحه دا ده چې دا بیت المقدس دی او دا بختنصر باچا را لګېدلی او دا خار یې ټول وران کړی و ټول خار یې چې دی دړې وړې کړی نو عزیر علیه السلام په دې طرف باندې تیر شوی و الله یې دغې خار تذکره کوي دا ایتونه واضح دي ډېر تفصیل ته به ضرورت نه وي او کالذي مر على قريه یا پشان داغه کس چې تیر شو په یو کلي باندې وهي خاویة على عروشها او هغه را پرېوتی و په چتونو خپلو باندې یعنی چت چې کله راولېږي د ځمکې سره لیو شي دغه شان دا ښار ټول راولېدل قال ویاغه أنا يحيي هذه الله بعد موتها پس طریقه به راژوندی کړي دې لره الله وروستو د مرګ د دې نه پس طریقه به الله دا ښار بیا راژوندی کوي ښار راژوندي کول نه مراد ښار آبادول دي دا ښار به م آباد شي بیا بعضو اثارو کې راځي وي دا لاسونه یې ورسره داسې تا وکړي دا به بیا د تعجب هغه دی د تپوس هغه په دې نه دی کړی چې هغه منکر دی د الله د قدرت نه نبي دی د تعجب یې وکړي چې د الله څه نشته قدرت دی کله سوال خلک داسې کوي تعجب دپاره دا به الله راژوندي کړي بیا یعنی چې د الله څه قدرت دی چې دا به راژوندی کوي دوی چې پوره ښار د ځمکې سره لیو شوی دا خو د رب العالمین ملګری دی الله ورته وښوه چې دی څنګه کومه ته خو د ښار غم وړی چې د ښار آبادي به بیا څنګه راژوندی شي الله وایي زه درته ښیم چې زه در یو انسان مړ کوم او بیا راژوندی کوم فأماته الله 100 عام بس مړ وساتو هغه لره الله 100 کاله مرګ یې پرې راوستو او دا هم نه چې کال دوه 100 کاله وی په دغه وخت کې د عمر 40 کاله په دغه وخت کې د عمر 40 کاله 100 کاله مړو الله اکبر ثم بعثه بیا یې راپاسو قال وی الله کم لبثت څومره وخت دې تیر کو قال وی هغه لبثت يوما او بعض يوم وخت تیر کو ما یوه ورځ یا حصه د ورځې ولې دا خبره وکړه وی کله چې په ده دا مرګ راتو نو دغه د دې ورځې هغه اولنۍ برخه وه 100 کاله بعد چې راپاڅېدو نو نور د ډوبېدو وخت د ورځې په اولنۍ برخه کې په ده مرګ راغله 100 کاله بعد یو ورځ راغله چې نور ډوبېدو الله دې راپاس نو ده چې سوچ وکړو چې یاره هغو چې زه ما خبره کړې وه او بیا دلته چې وده شوی وم دلته خوب ښکاري هغو د ورځ اولنۍ برخه وه دغه د اوس اخرنۍ برخه وی پته نشي چې ورځ وه خو د ورځې یوه برخه وه نه د الله قدرت دی وقه شان پروت وقه شانو بلکل د الله خوا چې زه مړي راژوندي کوم او ما تاسو دا خبره ذکر کړې چې سوره بقره کې الله په دې باندې حسي دلایل راوړي دي چې مړي الله څنګه راژوندي کوي یو دلیل پکې دا دی دې چې راپاسېدو د عمر 40 کاله یعنې عمر یې په ځي ولاړو ویښته د ګیرې او د سر وقه شان ځوانۍ کې پروت قال الله وتوي بل لبثت 100 عام
بلکې تا وخت تیر کړی دی 100 کاله. ته 100 کاله مړ وې، ته سره څه خبرې؟ دا د رب قدرت دی. فانظر الى طعامك وشرابك، نو ګوره خوراک خپل او څښاک خپل ته لم یتسنه چې نه دی خراب شوی. د ده سره انځر و، پی ورسره و، داسې څه خوراک ورسره و، هغه حقه شان پراته و. 100 کاله بعد د هغه انځر د دغه پی یا چې څه ورسره و، خوراک حقه شان پروت دی، ښه تازه، خراب شوی د سره نه و. وانظر الى حمارک، او ګوره دی خپل خر ته. د سره خر و، هغه خر ته چې وکتو هغه زری زری شی و، خاوري شی. او سوال د ده نه ډوډۍ ولې نه خرابېده؟ دا ورته الله خوا چې هغه کم مخلوق چې سړي ته امید دی چې څه وخته پورې خو به دی وي، هغه دغه دی خاوري شوی دی. او هغه کم مخلوق چې سړی وایي چې دا خو د یو څو منټو خبره ده، هغه 100 کاله بعد عمر وپروت دی. چې الله یې ساتي داسې یې ساتي. ولنجعلك آیة للناس، او د دې دپاره چې موږ وګرځو تا نښه د خلکو دپاره، نښه د قدرت به دې وګرځو، نو خلک به بیا دا نښه رایادوي او د الله قدرت به بیانوي. وانظر الى العظام، او ګوره هډوکو ته کیف ننشزها، چې څنګه خوځو دغه هډوکي، ثم نکسوها لحما، بیا اګوندو موږ هغې ته غوښه. فلما تبین له، نو هر کله چې ښه ښکاره شو دته هر څه، قال وی اعلم ان الله على كل شيء قدیر، زه پوهېږم چې یقینا الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. دا مخامخ د ده د سترګو مخکې دا کار وشو. الله ورته یې ګوره که نه دې خر ته وګوره، دې هډوکو ته وګوره څنګه را جمع کېږي. وایي الله رب العزت چې دی د ده د سترګو په مخکې دغه هډوکي داسې وخوځول را جمع شو. بیا الله رب العزت دې غوښې ته امر وکړو، دا غوښه راتله په دې هډوکو پورې نښته، خر ژوندی شو. نو دې چې کله واپس راغی، بیا دا د تعجب قصه وه ډېره. دې چې کله تو د دې زوی او د هغه 100 کاله عمر، دې چې کله واپس راغی د زوی عمر یې 6 کاله و، او د هغه زوی او هغه لسکم 100 کاله عمر و. د نوسي عمر یې لسکم 100 کاله او د پلار د زوی عمر 6 کاله او دی په خپله د 40 کاله. او د خلکو ته وینا وکړه زه پلانه بله، خلکو نه منل. چا ورته دا وایي چې عزیر ته کوئی تورات یاد و، تا ته یاد دی؟ دوی ته ما ته یاد. هله هغوی ومنله، نو ځکه بیا یهود ووایي دا د الله زوی دی، والعیاذ بالله. او د ده مور دی چې کله تو مور د عمر په لحاظ سره د هغې ډېر عمر نه و، نو دی چې کله 100 کاله بعد راغی نو هغه بوډۍ شوي و، او د سترګو دا نظر یې ختم شوی و، او دا روزي د هغې په دې سترګو له پاسه را پرېوتې. نو د عزیر علیه السلام دعا به وي الله قبلوله، او نبي و، نو هغه الله ته سوال وکړو د دې مور په دې سترګو باندې لاس راښکوو، نو الله د هغې نظر را واپس کړو. بیا هم وایي چا دا خبره نه منله، داسې ویلی کېږي چې خلک د عزیر علیه السلام په دې زوی پسې ورلو، دا چې 6 کاله عمر و. وایي ستا پلار راغلی دی. نو ته یې کوم دی چې ورته خبره؟ ته اوس څه ګډې وډې وایه، زما عمر 6 کاله دی، او دا ځوان سړی تاسو ما ته یادوئ چې دا ستا پلار دی؟ څه عجیبه خلک یې، بلکې زما زوی د لسکم 100 کالو دی.
ځکه هووي که نه چې ان الله علی کل شیء قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر شي قادر دی. نو بیا ده ووایي چې زه خپل پلار په دې پېژنم چې د ده د دې دوو ولو په منځ کې یو نښه ده د سپوږمۍ په شکل کې. نو که دغه نښه دی ما ته وښیي او دغه ولي زه وینم که دا نښه پکې وه بیا به دا زما پلار نو چې هغه کپړه د دې اوږې نه لرې کړه نو هغه نښه پکې وه. خلکو آواز کو چغې کړه او عزیر دی عزیر دی. د هغې د لاسه بیا یهود ووایي ده د الله زوی دی والعیاذ بالله. غلو یې وکړه چې دی دومره غټ سړی دی او وګوره ده سره چې دی تورات ورته یاد دی او 100 کاله بعد راغی عمر یې 40 کاله دی. نو قمقلانو خو دې ته سوچ ونه کړو چې دا خو د الله نبي دی او الله خپل قدرت راښکاره کو. نو د دې خبرې پکې سویمه ده چې دی د الله زوی شي. اوس درېیم مثال الله بیانوي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب ارنی کیف تحیی الموتى اے رب وښایه ماته چې څنګه ته ژوندي کې مړي. ګوره علم دوه قسمه، یو ته ویلی کېږي علم الیقین، یعنی هغه علم چې یقیني. نو دا خو یقیني علم دی چې الله مړي را ژوندي کوي. ابراهیم علیه السلام غواړي چې دا خبره د علم الیقین نه عین الیقین ته واوړي، او یو چته مرتبه عین الیقین، یعنی هغه یقیني علم چې په سترګو لیدی شوی. اوس موږ خو په خپلو سترګو داسې نه دي لیدلي، خو دا موږ سره یقیني علم دی. ابراهیم علیه السلام دا مطالبه وکړه او دا د نیکانو خلکو طریقه ده، غواړي چې دوی ایمانونه څه شي هغه ډېر شي، یقین یې ډېر شي. یقین یوه مرتبه کې نه دی، لکه اوس وګوره په الله باندې زما یقین هم د ستا هم دی. جومات کې چې کوم ملګري ناست یې ټولو په الله یقین دی، آیا د ټولو دا یقین یو شان دی؟ فرق دی. د ایمان چې څنګه کمیږي زیاتېږي دغه شان یقین کمیږي زیاتېږي. ابراهیم علیه السلام غواړي چې د یقین یې څه شي ښه ډېر شي. قال الله ویا ولم تؤمن آیت ایمان نه لري. الله ورته یې ولې نه منېسه چې زه به مړي را ژوندي کوم؟ قال ویا بلا ولې نه، یا الله ایمان لرم. ولې نه لرم ایمان؟ زه بلکل لرم. ولكن ليطمئن قلبي، مگر د دې دپاره چې مطمئن شي زړه زما. نو بیا درته را سوال لاګی چې ولې زړه د هغه نه و مطمئن سه؟ نه، مطلب دا دی چې اطمینان د زړه مې ډېر شي، چې اطمینان د زړه مې ډېر شي. او دا د منلو خبره ده چې کم سړی په توحید کې امام دی هغه په دې خبره کې شکي. او ځکه حدیث کې راځي صحیح بخاري کې دا حدیث دی، ابو هریره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې که ابراهیم علیه السلام شکي و په دې کې نو بیا به څوک وي چې هغه به پکې شک نه کوي. معنی د هغه روایت داسې ده چې زه رسول الله وسلم وایي زه د الله په قدرت کې شک نه کوم او په دې خبره کې شک نه کوم، زما دا یقین دی چې الله به مړي را ژوندي کوي. نو ابراهیم علیه السلام خو بیا ډېرې اوچتې مرتبې ولري، هغه به څنګه شک کړی په دې کې؟ او دا د رسول وسلم عاجزي و چې دا خبره وکړه، او دا خبره ورسره هم واضحه کړه چې ابراهیم علیه السلام دا خبره څه د شک تلاسه نه ده کړې. او داسې هم ویلی کېږي چې ابراهیم علیه السلام یو پیر ناست او یو خر پروت و مړ، د خر جوسه بدن پروت و مړ. نو د ده نه د درندګان چې کوم ځناور دي چا ته یو ځای خوړلی دی، چا ته بل ځای خوړلی، چا ته خپه خوړی، چا ته سر او چا څه، او دی داسې پروت دی ګډ وډ. نو ده وی چې سبحان الله، الله به دا خر بیا را جمع کوي د دغه درندګانو د خېټو نه، یو خېټو ته نه تللی، هغو یې خوړلی.
نو دغه ځای کې وي یا الله وي ما ته وښایه سوال یې دغه ځای کې وکړ ویې غوښته چې یاره زه یې ووینم په خپله شک نه دی هغه مني خو غواړي چې په سترګو یې ووینم وی الله که ته ما ته دا وکړه الله ورته ویلي ایمان نه لرې نه نه وی الله چې دا زړه مې مطمئن شي الله ورته یې څلور مارغان راواله نو داسې ویلی کېږي چې د څلور مارغان چې کوم راوستي یو طاووس او دویم کوتره او دریم وی چرګو او څلورم قارقه و الله ورته وی دا حلال که او میده که داسې میده که چې سم چکنی کې او بیا دا په غرونو باندې تقسیم که او داسې ویل کېږي چې دا غرونه څلورو بعض مفسرینو دا اووه غرونه و په اووه غرونو باندې تقسیم که او ګډوډ یعنې ته به دا چې کله سرونه دې پرې کړي نو یو بل سره به یو ځای کې چې کله ته دا زره زره کې او بلکل یې میده کې نو دا ټول به د یو بل سره ګډوډ کې بیا به څه حصه په یو غر څه حصه په بل غر څه حصه په بل غر کې او بیا به ورته وکړي ته ګوره چې الله څنګه دا راژوندي کړي نو الله ورته وایي قال وی الله فخذ أربعة من الطير وی الله نو راواخله څلور د مارغانو نه فصرهن إلیک نو راجمع که ځان سره دې یو مطلب دا دی چې فصرهن الیک راجمع که د ځان سره یو ځای که معنی یو ځای که پرې که او دا معنی به کوم پرته ده چې میدې که سرونه تی پرې که بیا ټوکړې ټوکړې که بلکل میده میده که ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کې د په هر غر باندې د هغې نه سیسه ثم ادعهن یأتینک سعیا بیا آواز ورکه هغوی ته راځي به تا ته په منډه ابراهیم علیه السلام چې کله آواز وکړو سرونه خو ده سره وکړه لاس کې چې سرونه به ته ځان سره ونیسي هر یو سبحان الله هر یو سر پسې هغه ډوکې را روان و غوښه را روانه وه ده ورته کتو یاتینک سعیا را منډې به تا ته ووایي واعلم ان الله عزیز حکیم او پوه شه چې یقینا الله زورور حکمتونه واله دی او په دې خبره ځان پوه کړه چې الله زورور دی هر څه کولی شي او الله حکیم دی په هر کار کې حکمت نو سبا به انشاءالله شروع کوو د 201 نمبر آیت نه الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد